بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. د نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ سیمه‌ایز او همدارنګې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان نه د ازادي غوښتونکو د پیاوړو څپو خبرونه او راپورونه تاسو ته لرم. راځم لومړی په نړیوالو موضوعاتو باندې، بیا به ان شاء الله تاسو سیمه‌ایز معلومات او دام وړاندې کوم. نیویارک ټایمز لیکي چې په دیو گزارش په اساس باندې 1,800,000 د بشار الاسد د وخت اردو منسجمه شوې ده او دا به په سوریه کې دوباره د خارونو نیولو لپاره به اقدامات کوي. د دې اردو د انسجام لپاره دوه پخوانی جنرالان، جنرال سهیل الحسن او کمال الحسن چې رئیس د اطلاعات د نظامی دی وزارت دفاع دی په روسیه کې او په لبنان کې چې مستقر دي، د اغزنې د برنامج دغه کړی دي، منظمي کړی دي او دا اردو دغه شوی ده، یعنی د القصد چې کوم یو عملیات د الجولانی مقابل کې شروع کړی دي. زه فکر کوم چې دا حرکتونه به شروع شي. دا خبر ما په دې راوسته چې دې کې زه غواړم یو تاریخي اشاره تاسو ته وکم، دا ځان سره نوٹ کړئ او دا د تاسو سره. امریکا او اسرائیل په سوریه کې خپل اهداف ته رسیدلي دي. دوی چې کوم څه غوښتل هغه ترلاسه کړل. بشار الاسد یې منځه ویوړه، ایران خپل لنډه کړله او روسیې هم هلته تضعیفه کړله. خپل پیګاګانې زیاتې کړلې، د دغه اسرائیل اثر و رسوخ زیات شو. بنان بشار الاسد اوس هغوی لپاره دومره ارزښت او مهم نه دی، لپاره دی چې ولو د دې لاسپوس هم دی او د تربیه کړی هم دی د ایجنټو، خو بیا هم چون د جهادي اړیکو سره لغو اوس د اماغه چنونه سودنوم کې کمونستان جنرالان راوستل، افغانستان وه ټوټي ټوټي کو مجاهدین بدنام کړل. زه فکر کوم چې دلته د باس پارټي جنرالان چې د هغه پخوانی کمونستانو کې حسابيږي د دې احیا کول او برته د اردو منظمول او برته د بشار الاسد نظام چې لکه څنګه افغانستان کې جهاد بدنام کو رهبران پرې نه خدل چې نظام جوړ کی. زه فکر کوم چې د اماغه سيناريو تکرار دی. اماغه پلان چې دلته وو اماغه پلان الته سوریه کې دغه کیږي، ځکه دغه قطاعات او د ډلې چې منسجم شوي دي د غربیانو د مرستې نه بغیر ممکن نه ده. د ترشا روسیه دې ته دونه سرمایه‌گذاري نه کوي. روسیه که فرضاً دا کار کوله نو بیا سوریه نه پرې خودله. دوی چې سوریه پرې خودله فکر نکوم چې دوی بیرته پکې هغه مصرف وکړي. نو ښکاره خبر ده چې د دې قواو تر شا باندې د قوتونه ولر دي چې هغه د جهاد بدنامول او بیرته لکه څنګه تاسو معلومه ده د الجولانی په مقابل کې پخوانی مجاهدین هم راوچت شوي دي. نو مجاهدینو ته به مسله اوس ورکول کیږي چې بیرته د نظام وهي، القصد ته به ورکول کیږي او همدارنګې د دوړو جنرالانو ته چې سهیل الحسن او کمال الحسن نومیږي دا دوی ته به دغه کیږي چې د 1,800,000 قوا به د مصرف غواړي، د کار غواړي او د دې پلان کې وای دا چې دوی به خارونه نیسي، هر مختلف خارونه به نیسي او د حکومت د ولکې نه به وباسي. لکه افغانستان کې هم دسیو د کمونستان جنرالانو په سمت شمال کې د دوستم او اغیو په کابل کې د بابا جانو داو، په هرات کې د بولو، په ننګرهار کې د سمسمتونه جوړ کړي ولایتونه تخریبول. اماغه لوبه دوباره روانه ده. دویم خبر هم داسې د روسانو متعلق دی چې دوی د اورشنیک میزایلونه چې په بلاروس کې نصب کړي وسه اغلته یو سکواډ خپل د هوایی د دفاع تیاری د سوخو دیش تیاری هم بلاروس ته رسولې دي او ویل کېږي چې دا لپاره د هغه احتمالي جنگ چې د اروپا او د روسیې ترمن ممکن دی د بلاروس د سرحد نه به د میدان نه به الته د اروپا سره دا کېږي، ام به میزایل الته ام به د جهازونه ترڅو د اروپایي جهازونو مخه مونیسي او بل د په اروپا باندې په لنډه پاسانه باندې برید موشي کولای. بل خبر همچنان د روسیې متعلق دی چې روسیې د یوکراین پر د بی پیلوټه جهازونو یعنی ډرون مرکز باندې حمله کړې ده، کوم چې په حساب الته دا تولیدیږي جوړیږي
هغه یې کاملا له منځه وړې ده او تخریب کړې ده. بل خبر همدارنګه د روسیې متعلق دی، هغه دا دی چې روسیې هوډ کړی دی چې کوشش به وکړي، دا د روسیې د وزارت خارجه د بیان په اساس باندې دی چې تر څو زیات شمیر سیمایي ملکونه اسلامي امارت سره خپل روابط یعنی د رسمیت پیژندنې سطحې ته ویسي. لکه څنګه چې ما وړاندوینه کړې ده چې 2016 کې حتما انشاءالله د 5 نه تر 10 پورې ملکونه به اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. دا زما دغه موقف تایید کوي چې روسان ویلي چې کوشش وکړي چې یو څو ملکونه اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. بل خبر همچنان د روسیې متعلق دی چې روسیې د کیف باندې یعنی د یوکراین په پلازمینه پایتخت باندې 600 بې پیلوټه ډرون ورستولي دي، 40 راکټونه پې ورولي دي. همدارنګه د دې د برق او د انرژي مرکز یې وهلی دی، برق یې پې قطع کړی دی او د ګرمولو هغه سنټرل د میټینګ چې د لپاره د رادیټرونو یعنی د مرکز ګرمیګانو ځای هغه له منځه وړی دی. اوس کم از کم 3,60,000 کسان په دغه سیمه کې د بدون د اوبو، برق او دی او هوا هم سړه ده، نو د ستونزې سره مخ کړي دي. دا حمله په هغه وخت کې وشوله چې کله زیلنسکي په امریکا کې د ډونالد ټرمپ سره محو د قصو او خبرې کولې چې دلته په دې په خبره باندې حمله شوې ده. بل خبر همچنان د روسیې د وزارت خارجه متعلق دی، سرګی لاوروف ویلي دي چې د یو چین یعنی وان چاینا پالیسی باندې دی معتقد دي او که چېرته په تایوان باندې جنگ متسلط شي او امریکا دی دغه وکړي، نو دی به د چینایانو تر څنګ ودرېږي او د تایوان د موضوع نه د چین نه به دفاع وکړي. راځم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د جهادي څپو ته. په کورم ایجنسي کې جنگ ډیر قوي جګړه شوې ده، د پوز او د مجاهدینو ترمنځ انخته 100 ساعته دوام کړی دی. په نتیجه کې 7 عسکره وژل شوي دي او زیات تعداد نور ټپیان شوي دي او دی هغه وسایل هم له منځه وړل شوي دي. په جنوبي وزیرستان مکین ولسوالۍ کې دا ویل کېږي چې پس له ثقیلې جګړې نه چې د مجاهدینو او د پوز ترمنځ شوی دی، پوز په شاتګ باندې مجبور کړلی شوی دی او خپله وزیرستان جنوبي د مجاهدینو لاسته ولوېدلو په حالت کې یعنی سقوط حالت کې دی. همدارنګې د مجاهدینو د پاکستان د پوز سره د داود شاه د بهادر خیل په سیمه کې شدیده جګړه شوې ده، 4 عسکر وژل شوي دي او لسګونې نور ټپیان شوي دي. همدارنګه په بلوچستان کې ازادي غوښتونکو د کویټې کراچۍ په لویه لار باندې راکوز شوي دي، چک پوسټ یې جوړ کړی دی او دا کومه سیمه کې دا چک پوسټ جوړ کړی په نامه د هارني مارو ټانک دغه چک پوسټ دی او دلته دوی کوشش کوي چې د دولت سره متعلق همکاران او څوک چې کار کوي هغه کسان که دغه موټرونه راکوزي او هغه نیسي. همدارنګه بل خبر زموږ د وطن په متعلق دی، ویل کېږي چې افغانستان بلیک هاک هلیکوپټر تیاري چې دي هغه فعالي کړي دي یا ترلاسه کړي دي. چې د کوم ځای نه ترلاسه کړي دا نه دي ویل شوي، خو د دې بابت نه پاکستان سخت لالانده دی او هغه دغه کړی دی چې که دا تیاري د دوی لاسته ورغلي نو دا د پاکستان لپاره یو لوی ګواښ دی او پاکستان چون دا تیاري نه لري نو د دې هغه په حساب دغه دفاعي دغه سیستم ورته نه لري. نو د دې بابت نه هغوی په دغه کې دي چې ورځ تر بله اسلامي امارت خپل نظامي او دفاعي قوت زیاتوي او دا د پاکستان لپاره باعث تشویش شوی دی. همدارنګه پاکستان د بلوچانو په غرنیزو سیمو کې په لرې پرېوتلو کلو او بانډو باندې شدیداً بمبارد کړی دی، کورونه یې سوځولي دي او خلک د خپل د سیمو نه په وتلو باندې مجبوره کړي دي چې د دې نه وځي او هر خواته چې ځي به خو سیمې پې خالي کړي دي او دا په سلهاوو کلو بانډو باندې دا کار کړی دی. په دې بابت کې د بلوچ حرکت د نړیوالو باندې دا غږ کړی دی چې په دې هکله دوی باید د
بلوڅو تر څنګ ودرېږي او د دې د اواز په ملګرو ملتونو کې او په نړۍ کې اوچت شي چې دا په حساب د نړیوالو قوانینو خلاف دی او په جنوساید کې حسابېږي، په حساب وار کرایم کې حسابېږي، جنایت جنګي دی. نو په دې اساس باندې دی غږ کړی دی، خو که چېرته شنوا غوږي او دا واوري او د اواز اوچت کړي دا به ډېره ښه خبرې. همدارنګه د پاکستان د منازعاتو د مطالعې مرکز خپل په کلني راپور کې څنګه چې کال 2015 تمام شوی دی خپل راپور وړاندې کړی دی. دی ویلي چې کال 2015 خرابترین او بدترین کال د مرګ ژوبل له کبله هم د اردو د پاکستان ته او هم مجاهدینو ته و. دی وایي چې 93% په جګړه زیاته شوې ده، حملې زیاتې شوې دي او دغه ته فرق راغلی. پاکستان د خپل مطالعاتو مرکز ویلي چې 2115 شعبه نظامیان وژلي دي په دې دوران کې او دا کړي دي او 580 غیر نظامیان هم وژل شوي دي. د انتحاري او د پهبادي حملو کې 6% و اضافه والی راغلی دی. همدارنګه دا په نسبت د 2023 دی وایي، یعنی 2023 په نسبت 2015 کې 6% انتحاري او پهبادي حملو کې زیاتوالی راغلی. د غیر نظامیانو په مرګ ژوبله کې د 2023 په نسبت 40% اضافه والی راغلی دی. په مجموع کې 2263 نظامیان او غیر نظامیان وژل شوي دي چې په دې کې هغه د 640 نظامی نیرو ده او 902 غیر نظامی نیرو ده، 230 شبه نظامی ده او 1015 خپله د امنیتي او نظامی وګړي د پوز وژل شوي دي. 28 تنه د کمیټې د امن د صلح کمیټې وژل شوي دي او په ودرولو او تحقیقاتو کې چې د تالاشي په بازارونو کې کېږي دې کې 3% ضد د تروریزم شکمنو باندې چې دغه شوی 3% اضافه والی راغلی دی. 490 کسان مظنون د تروریزم په نامه گرفتاره شوي دي. 1063 تروریستي حملې په 2023 کې په سراسر د پاکستان کې دا شوي دي او د په دې حملو کې 53% اضافه والی راغلی دی. نو دا و د 2015 کال خپل د پاکستان د پوز راپور چې 100% څخه قیم نشي کېدلی ځکه چې دوی خپل د کوم ځای کې خپل دغه خپل په ګټه اعداد و شمار زیاتوي او کم زیاتوي او دا کوي فرق پکې راولي. خو بیا هم چې ومه ستاسو حضور ته وړاندې کړه قضاوت به خلکو ته پرېږدو، خو دا هغه راپور دی چې ترلاسه شوی دی. دغومره هم چې دی اوس اقرار کوي چې د دې وضع دونه خرابه ده، انشاءالله نوره به هم خرابه شي او د دې د منځه تلل بربادي دا د افغانستان د خلکو ارمان دی چې تر څو خپل لوی افغانستان جوړولو ته لاره جوړه کړي انشاءالله چې پنجاب خپه د خیبر پښتونخوا او د دې سیمې نه لنډه شي. کوم تاسو معلومه ده چې دا ستاسو د پښتنو او د انتقاداتو او پیشنهاداتو برخه ده. په لومړۍ برخه کې په نړیواله سیمه او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو دریځ په هغې باندې بحث شوی دی. که دوستان علاقه لري هغه برنامه کتلی شي. که څوک د خپل پښتنو او ځکه چې د پښتنو کې نړیوال موضوعات دي، سیمه ییز موضوعات دي، د افغانستان موضوعات دي، په دې باندې زه بحث کوم او دې کې زموږ خویندې ورونه ټول ګډون کوي او ټول خپل پښتنې هستي او زه د ټولو نه د زړه له کومې مننه کوم چې راځي برنامه ګوري، خپل کومنټس لیکي، هلته خپل وخت ورکوي. دا د ما دپاره د ویاړ ځای دی، مننې ځای دی. د ټولو نه خویندو ورونه د ټول نه مننه کوم. راځم ستاسو پوښتنو ته. قدرت الله نادرزوی وایي ایران د هېواد قانونو کیندلو کې لیوالتیا ښودلې ده. ښه به نه وي چې طالبان د رسمیت پیژندلو شرط ورته کېږدي. ممکنه ده چې چېرته قراردادو دا کېږي دوی ورته دا ووایي چې رسمیت پیژندنه وشي، زموږ روابط به ښه دا به ډېر ښه کار وشي. یعنې دا کوم داسې غیر نارمل مسله نه ده، مګر هم دومره اړین هم نه ده چې دوی پې دومره پافشاري وکړي چې هغې ته دا ووایي چې والا دوی دومره دغه دي ضرورتمند دي چې اوس مونږ بیا هغې خپل شرایط بدلوي.
نو ښه دا ده چې سطحي ونیسي. یو ځلې چې هغې دلته پانګونه وکړي، سرمایه ګذاري وکړي، د هغې خپه دلته بندېږي. کله چې د مملکت سرمایه ستا په ملک کې بنده شي او هغې کسان دلته کار کوي، مجبورېږي ته په رسمیت وپېژني، ځکه چې دې ته ضرورت نشته چې موږ د هغې بیا راکاږو او دې ته شرطونه کېدو. چې دلته هغې یو ځلې پانګونه وکړله، د پانګونې لپاره، خپل د سرمایې لپاره مجبور دی ته په رسمیت وپېژني. نو ښه دا ده چې اړیکې ورسره نارمل شي او بیا د رسمیت پېژندنې دغه به وشي. نها په نامه یا نها د فکر کوم خو دا کړی دی چې د هماغه خلقیانو کمونستانو چې روسان راوصل او افغانستان د تباه و برباد که اوس مجاهدین ګرموي. کاملا دا دقیقه خبر کړی ده د خور او د دې موضوع د افغانستان د قضیه دغه چې دي متهمین همدا کمونستان دي. دوی اوس چون د مارانو خاصیت نیولی دی او د پردیو دی خو د روسانو د شاخچون او سالوتې دي، اوس د غربیانو په شاخچون هست دي او د هغې نه لکه مخکې مې تاسو ویلي چې په سوریه کې اوس هماغه پلان روان دی. د افغانستان کې همدا پلان دی وکړه کمونستان غربیانو غې کې ونیول او چون دی د مجاهدین نه ضربه لیدلې وه، نو دی خپل دین و ایمان خو دی هسې نه درلوده، نو په قرآن او په عنعنات او رسومات د اسلامي باندې حملې وکړلې. اوس هم دی کله جهاد ته اشرار وی په ډېر بېننګانه شکل کې وی، لپاره دی چې دی ایمان نه لري په قرآن او په سنت. څوک چې ایمان ولري هغه جهاد ته په سپکه نه ګوري، دی جهاد ته په سپکه ګوري. دغه نوم که مې خدای وکړي غلط نه یې اخیستی، فکر کوم دا پوښتنه د نادیه خور وه. عبدالله مخلص وایي سوریه د جولاني حکومت په حقه دی که اوس جنګ کیدونکې ډله یعنی القصد. دلته د په حق او په ناحقه مسله نشته دی، لپاره دی چې دا سیمه ییزه جګړه ده، نړیواله لاسوهنه ده. الجولاني اسرائیل او امریکې راوسته، د هغې په غلام دی او القصد هم د کردانو یو ډله ده، د کرد ډله ده، یعنی دغه نه دي کمونستان یا غیر مسلمان نه دي، مسلمان دي، خو لپاره دی چې دوی خپل د سیمې ازادي غواړي او تعداد هم زیات دی. د القصد قوه چې ده 50,000 مجاهدین دغه لري، جنګیالي لري، په نامه د دموکرات ډله باندې یادیږي. نو د دې ترمنځ یو تړون هم دغه کړی، ترکیه کړی دی، د الجولاني او د القصد ترمنځ تړون شوی دی، خو دغه تړون باوجود هغې تړون مات کړی دی، د الجولاني په مقابل کې جنګیږي. بل دا دی چې د الجولاني مقابل کې خپل مجاهدین هم اوس جنګیږي، ځکه چې هغې اوس وایي چې جهاد معامله شوی دی د امریکا سره او موږ خو دا نه غوښته چې سوریه آزاده شي یا د اسرائیل او د امریکې غلامه شي. دا خو موږ لاړو د یو چنګال نه ووتو په بل کې نه نوتو، زموږ رهبر خو په حساب غل ووته. نو په دې اساس باندې دا ډله هم ورته قوي شوې ده. او څنګه که تاسو زما د همدغې ورځې مخکنۍ برنامه لیدلي، هلته ما په دې باندې بحث وکړ چې نیویارک ټایمز یو خبر ورکړی دی چې 1,800,000 د بشار الاسد د وخت اردو چې ده دا بیرته منسجمه شوې ده، جنرال سهیل الحسن او کمال الحسن تر مشرۍ لاندې چې د روسیې او لبنان نه د مشري کوي، دی به دوباره د الجولاني په مقابل کې جنګیږي. نو تنه القصد نه دی، تنه خپل د جولاني مجاهدین د جولاني په خلاف نه دی، بلکې نور قواو دام را متحره کیږي. ممکن چې دا یو کورني جنگ خواته لاړ شي، د 1992 قضیه د افغانستان دلته دوباره تکرار شي. نو الجولاني په حقه په دې نه دی چې الجولاني خپله د CIA او د موساد ایجنټ دی. سناز افغان وی آیا سکالی به مکتبونه خوشی شي یا سرنګه؟ یعنی دا زموږ تاسو ټولو دعا ده چې خدای وکړي زموږ تاسو د اولادونو بچو لپاره د مکاتب خوشی شي. دا زموږ تاسو نه تنها چې یو بشري حق دی، دا زموږ اسلامي او دینی حق هم دی چې زموږ اولادونو ته د ښوونځیو دروازې پې پرانیستل شي. خو د دې نظام نه چې ما څنګه تاسو ویلي په دغه حالت کې چې څوک په قندار کې ناست دی، د هغې نه د تمه نشته.
که وشي دا به یو معجزه وي او موږ به الله ته نوافل هم وکړو او خیرات به هم ورکړو چې خدای وکړي دا دروازې خلاص شي. د بعضې کسانو کلیپونه مې لیدلي دي چې د اسلامي امارات بعض مشرانو کلیپونه چې هغې وایي چې سږ انشاءالله خلاصیږي، تصمیم نیول شوی دی. الله وکړي چې دا تصمیم نیول شوی اوسي، خو زما خپل وړاندګوینه دا ده چې ماته امکانات نه ښکاري، ځکه چې هغه افکار چې دا مکتب بند کړی دی هغه تیاره افکار دي، هغه دومره زر نه روښانه کېږي. هغې وایي چې ما ټول ژوند په دغه تیاره کې تیر کړی دی، نو په رڼا به څنګه راولم؟ نو زه فکر نه کوم، زما خپل عقیده دا ده چې دی نه کوي. نو خپل اسلامي امارت کې خو اکثریت قاطع غوښتونکي دي، خو بس هلته یو ډله دا ده چې مخالف دی د تعلیم او د علم ده. ویدا دورانی وایي چې ایران بدتر د پاکستان نه دی او افغانستان ته بدبین دی. کاش دا معاهده د وسپنې او د نفتو چې دی تقاضا کړې ده دا ورسره امضا نشي. زه فکر کوم چې ویدا خور په دې متعلق ستاسو موقف درست نه دی. دومره ایران به موږ ته ضرورتمند نه چې څومره موږ ایران ته ضرورتمند یو، ځکه چې د پاکستان سره جګړې حالت کې دا دروازه په موږ بنده ده. موږ ته یوه دروازه چې زموږ او زیاترین هم د تجارتي مسایل خوراکي مواد دي او هم د بندر چې زموږ جنس پې راځي چابهار ایران سره دي. نو موږ نشو کولی چې په یو وخت کې د ټولو سره جنګ وکړو. که یو طرف سره جنګ کوو، دوه طرفه نور به ځان ته خلاص ساتو، ځکه چې زموږ تاسو لاره بل نه لرو، قید استو. نو د دې لپاره موږ د ټول سره مخالفت نشو کولی. زما په نظر د ایران سره د معاهدې امضا کول زموږ په ضرر نه دی، موږ ته کوم نقص نه کوي، زموږ په ګټه دی، په ضرر هم نه دی. نو دې لپاره د مخالفت زه فکر کوم درست کار به نه وي. که موږ دا خبره کوو چې چین، روسیه، امریکا دې راشي دلته د معادنو کې سهم ولري، نو که ګاونډي راځي او په دې نیت راځي چې دلته کار وکړي په عوض د دې چې پخوا به یې تخریب که ورانی به یې که او د وراني په عوض که ایران راشي تعمیري کار وکړي، نو ولې بده خبر نه ده. موږ غواړو چې دی د تعمیري حالت ته راشي، نه د دښمنۍ. کافي دښمني ایران او پاکستان د افغانستان سره کړې ده، په دې کې هېڅ شک نشته دی. 46 کاله دښمني کړې ده، ایران هم کړې ده او پاکستان هم کړې ده. دواړو ډېره بده دښمني کړې ده، د هر لحاظ نه یې کړې ده. اقتصادي لحاظ نه کړي، سیاسي لحاظ نه کړي، فرهنګي لحاظ نه کړي، ټولنیز لحاظ نه کړي، د هر لحاظ نه موږ تاسو تبا کړی یاستو. خو که چېرته اوس د خپل دریځ بدلوي، د کې موږ بل لار هم نه لرو، ځکه چې همسایه خو نشو بدلولی. قدرت الله معروف ورور پښتنه خپل تکرار کړې وه، نو ورور ستا پښتنه ما ځواب کړې ده په 28 دسمبر. لاړ شه خپله پښتنې ځواب په هغې برنامه کې وګوره. برنامه نه اورئ، پښتنه تکراروئ، دا صحیح کار نه دی. سیما شینواري خور وایي چې څه فکر کوئ چې خلیلزاد به د څه لپاره افغانستان ته راغلی او راتګ به یې افغانستان ته ګټه وکړي یا زیان؟ ښکاره خبر ده چې د امریکې په اشاره راغلی دی. 2015 کال کې دا یې د دریم سفر دی. مارچ کې سفر وکړه، په جولای اګست کې سفر وکړه او همدارنګې دا دریم دی. او د دې شاته یې درې موخې دي. یو د زندانیانو مسله ده، اقتصادي روابط دي او ډیپلوماتیک اړیکې رغول دي. او په دې کې د افغانستان ضرر نشته، ګټه ده. انشاءالله د نتایج به مثبت راوځي. قدرت الله زرمتی ورور چې اصل نوم یې فکر کوم درمان دی، دی دا پوښتنه کړې ده که چېرته چین په هر لحاظ په نظامي او اقتصادي هژمونیک شي، یعنی د دنیا واک ترلاسه کړي، افغانستان لپاره به یې ګټه وي او که تاوان. تر څو پورې چې نړیوال قدرت او دغې ته نه رسېدلی، دا به زموږ په ګټه وي. مګر په مجرد چې د نظام او قدرت تغییر شي او د قدرت د نړۍ شي، بیا د افغانستان به لویترین ضرر افغانستان ته رسیږي، ځکه چې نفوس نهایت زیات دی. که 0.055%، یعنی د ډېر کمه فیصدي، د 0.00005% نفوس افغانستان ته راشي، نو 9 میلیونه انسانان دي او 9 میلیونه ستا خاوره نیسي. دا هغه بالکل جزئی او دغه دی. نو افغانستان ته خطر د چین نه ډیر زیات دی. که چین قدرت کیږي، نو ښکاره خبر د هغه به په ملکونو باندې ورځي.
دا طبیعي ده امپراتوریګانې قدرتونه چې لویږي هغې بیا دا کار کوي تر څو چې بیا زوال کوي او دا زوال په ټولو راځي نو د دې شی زه پیشبیني ما پخوا هم کړې ده اوس هم کوم چې د چین به په افغانستان بیا یرغل کوي افغانستان به ورسره بیا جنګیږي کم از کم 40 کاله به دا جنګ د دوی سره طول وباسي او په آخر کې به هم چین ماتیږي نه خو د چین سره به بیا افغانان روغه جوړه کوي او بیا به دلته حکومت دا د کم از کم 100 کالو مسله ده او دا شی کېدونکی دی او دا راتلونکی دی او چین چې کله خپل خدای شو امریکا سقوط وکړي او چین یې ځای ونیسي نو دا ستونزه به سیمې ته او نړۍ ته به دا وي او ځکه چې دی د انګلیسو د امریکا او د دې نه چینایان ډېر وحشي دي د دې هغه دغه دی هماغه حجوج و ماجوج قصه ده بیا به هغه راژوندی شي نو د دې نظر نه غواړم تفصیل ورکړم خو ایله ده چې ستاسو پوښتنې ځواب شوی چې ګټه یې نشته د افغانستان ته خان بهادر ورور وایي چې آیا طالبانو او اشرف غني سره ګډ حکومت افغانستان ته ګټه کوله یا طالبانو ګټه کوي وروره دې کې دوه رقمه جواب دي یو کو د اوس حالت ته چې ګورو که چېرته فرضاً د نړیوالو په دغې سره یو حکومت افغانستان ته راغلی وی یوه ګټه به یې دا وه چې تعلیم او د دې دروازې به نه وی بندې شوی خو افغانستان به سکون او په آرام کې به نه و ځکه چې غني او د ده ډله د جمهوریت ډله دا د فساد ډله وه او کله چې فساد مرض د مملکت نه ټول نه کې چې ته روغ نظام سره امرا ولې روغ نظام خوري نو په دې حساب په یو نقطه کې درته ګټه کوله نور یې درته ضرر کوه او چې اوس اشرف غني نه دی راغلی نور نظام ښه دی روغ دی خو د تعلیم دروازې بندې دي نو په نشتون کې دا ضرر دی چې تعلیم دروازې بندې دي په شتون کې به د تعلیم دروازې به خلاصې وي خو نظام به بیا استوار نه وي او سم به نه وي او چون اشغال د غلامو او د امریکایانو برده او اشغال شوی قوا سره راغلی و افغانستان خپل مور په پردیو خرڅه کړې وه د یو کرزیو او د شمالي تروالو نو د ده لپاره هغه نشت نه بودنې لویه خبر ده ښه خبر ده چې نشته دی افغان ساحید ورور وی چې تا زما نوم غلط واخیسته افغان ساحل دی ویلی ما افغان ساحل نه دی ویلی ما افغان ساحید ویلی تا ساحید لیکلی زه ساحید ورته وایم او ستا پوښتنې ته ما ځواب ورکړی دی په 9 تاریخ باندې فکر کوم او هغه شوی دی او ستاسو نوم علي احمد آرام د قندهار نه ما په خپل برنامه کې ستاسو نوم هم اخیستی و نو د لپاره فکر کوم تاسو غلط شوی سي ما ستاسو د پوښتنې ځواب ورکړی دی افغان ساحید مې ویلی دی او پوښتنه کې مې ستاسو نوم هم اخیستی علي احمد آرام نو ما افغان ساحل نه دی ویلی تاسو په غوږ باندې افغان ساحل لګېدلی دی قدرت الله عثماني ورور وایي ستاسو په نظر چین به په تایوان نظامی حمله وکړي د اسرائیل د خاطره دا کار کوي چې پر ایران حمله ونه کړي هیڅ مملکت د بل مملکت لپاره خپل قوا په تکلیف نه اچي تایوان د هغه حصه ده هغه پې برید اوس نه کوي نو د ایران لپاره ولې برید وکړي مګر د ایران لپاره برید نه کوي خو ویل کېږي چې مانور نظامی شروع کړی دی آمادګي نیولې ده ممکن چې تایوان باندې ورننوځي او د تایوان مسله یو طرفه کړي خو دا د ایران لپاره نه ده Discover the World عیسی خان وایي چې پوښتنه تکراري لیکلې ده وروره ستا پوښتنه ما ځواب کړې ده د پرون ورځې د 9 دسمبر پوښتنو او ځوابونو برنامه لاړ شه وګوره ستا پوښتنه ځواب شوې ده برنامه ګورئ بیا پوښتنه خپل تکراروئ برنامه دې نه ده لیدلې پوښتنه دې تکرار کړې ده هیله ده چې برنامه ګورئ په همدې ځای کې خپل برنامه ختمومه هیله ده چې برنامه وګورئ سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ او دوستانو سره خپل د دې پیسه کې پیسه ابدا ورته ورسوئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ